بسم الله الرحمن الرحيم. د قضای حاجت آداب شروع دي. پرون او بل ورځم سبق کې ویل شو. نن بیا حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دغه نه منع کړې ده چې څوک بولې په ولاړې باندې کوي. ام المؤمنین که چا هم تاسې ته داسې خبر وکړه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپله په ولاړې بولې کړې، ګورئ وی نه منئ، ګورئ وی نه منئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوشبویي په ناستې باندې کړه، په ولاړې باندې نه. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وی په دایو روایت کې چې پیغمبر علیه السلام زه ولیدم چې ما په ولاړې باندې بولې کولې. ده راته وویله چې په ولاړې بولې مه که. د هغه نه بعد چې ده راته ویلي دي بیا ما بولې په ولاړې باندې نه دي کړي. دغه ځای کې دومره خبره راغله. حضرت عمر وی زه یې ولیدم په ولاړې د اسلام نه خو باد خبره ده، په ولاړې ولیدم د منې کړم، د ده د منع نه بعد بیا ما بولې په ولاړې نه دي کړي. لیکن دریم بل روایت بیا داسې راغلی حضرت عمر رضی الله عنه وی چې ما چې اسلام راوړی کلمه مې ویلې بیا ما بولې په ولاړې باندې نه دي کړي. د دغه باب نه د ولاړې بولو نه منع راغله. پیغمبر علیه السلام خپله نه دي کړي او پیغمبر علیه السلام نور څوک تر منع کړي دي. منع الفاظم راغله، د ده د فعل مبارک کیفیت هم ذکر شو. دا اول باب. دا دوم باب کې چې په ولاړې بولې جایز دي. حضرت حذیفه ابن یمان رضی الله عنه وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ډیرانه ته راغی، د یو قوم ډیرانو صباته د چې خلک کورو کې صفایي وکړي ګند راوړي اچي، لکه دغه مدرسې د پل نه یو خواته ده د کورو ګند خلک راوړي دلته اچي. دغه ډیران ته راغی، په دغه ډیران یې بولې په ولاړې وکړې. دی چې په بوله ودرېدو ما د استنجا دپاره خادم د صحابي د اوبو مې راوړې د ده څنګ ته مې کېښوي، زه ذاتې په شا روان شوم. ادب دا ده چې څوک بولې کوي بل د نږدې نه ورته درېږي. زه په شاته روان شوم، پیغمبر علیه السلام ور وغوښتم چې نه راشه، حتی یې د پوندو سره نږدې دلته ورته ودرېدم. پیغمبر علیه السلام بولې وکړې، بیا اودس وکړو، مسح یې په موضوع باندې وکړه. دلته د نبي علیه الصلاة والسلام د ولاړې بولو ثبوت راغی چې پیغمبر علیه السلام په ولاړې باندې بولې کړي دي. ظاهره اول د دغه ځای معارضه ده پکو چې مخکې حدیث مبارک منع راغله او دلته په خپله ثبوت راغی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام کړي دي. نو یو تطبیق امام ترمذي داسې ذکر کوي چې دغه منع په ولاړه چې راغلی ده چې په ولاړې باندې بولې مه کوئ، دا علی التعدیب ده لا علی التحریم. نهیه تعدیبی تنزیهی ده، تحریمی نه ده. فی نفسه روا دي بولې په ولاړې باندې، خو خلاف الاولا دي، مکروه تنزیهی دي. یو تطبیق په دغه عنوان راغلی. د دغه تطبیق په تقاضا چې بولې په ولاړې فی نفسه روا دي خو غیر اولادي مکروه تنزیهی دي. بعض علماو فتوا ده چې نن سبا بولې په ولاړې دي جائز او احتمال د منسوخیت هم نشته، ځکه صحابهو کې وروسته تر پیغمبر علیه السلام چې دنیا نه تللی بولې په ولاړې ثابت دي. حضرت علي صاحب په ولاړې بولې کړي، حضرت عمر صاحب په ولاړې بولې کړي، نورو صحابهو کړي دي. نو منسوخ نه دي، جائز دي، خو مکروه تنزیهي دي. لکن دا یاد لرئ دا چې دغه بولې په ولاړې جائز بهتره دا ده چې په ناستې باندې وي. په ولاړې مکروه تنزیهي دي. دا هغه وخت کې دا فتوا ده، هغه وخت کې چې دا په ولاړې بولې شعار د کفارو نه وي، شعار د فساقو نه وي. نو لحاظه نن سبا مفتیان وایي چې بولې په ولاړې ناروا دي. ولې؟ د کفارو عادت دا ده چې بولې په ولاړې کوي، د فساقو عادت دا ده چې بولې په ولاړې باندې کوي. هلته بل حدیث مبارک یو لوی وعید راغلی ده، من تشبه بقوم فهو منهم. موږ تاسو ویلي وو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په چپ لاس خوراک مه کوئ، په چپ لاس شیطان خوراک کوي. شیطان موږ لیدلی، وینو یې چې اوس دلته شته،
خو چې رسول الله خبر کړو نو هغه سره به ځان نه مشابه کوو. هلته مې ویلي چې وجود د کافرانو هم د هلته نه ده ضرور، چې اوس خبر شوې چې د کفارو شعار دا د عادت دا ده چې دی بولې په ولاړې کوي، شعار عادت دا ده، د فساقو دا ده. اوس که په دغه کلي کې کافران نشته هم چې ته وې دلته خو نو نشته، خو چې خبره معروفه شوه مشهوره شوه چې د دې عادت ده، د تا تشبه د یوه سره راځي ځان به ذاتې ترساتې. نو نن سبا فتوا په حرمت ده چې په ولاړې باندې بولې کول دا ناروا دي. بله خبر، حضرت پیغمبر علیه السلام ډیران د قوم ته راغی، ډیران یې منتخب کو، د بولو دپاره یې دغه ځای منتخب کو. دغه کې بیا دغه ده چې بولې په داسې ځای کې مناسب دي چې ځای پوست وي، چې دا بولې بادیږي نه. ډیران خاورې ګن پروته پوست خاور بولې نه تر بادیږي. بله خبر دا چې راغی دی ثباتي د قوم ته بولې په ولاړې وکړې. اوس بولې په ولاړې، خو مخکې موږ ویلې کراهیت تنزیهي ده پکې. نو نبي علیه السلام په ولاړې بولې بیا کړې ولې؟ وایي بیانا للجواز، چې یا خو د ده غرض دپاره چې امت په دې پوه شي چې پی نفسي کوي تاسې ضرورت و جایز. خو ګورې دا یاد لرئ چې د نبي علیه السلام عمل په مکروه باندې نه متصف کېږي، موږ ته مکروه دی. دا خو شارع د موږ ته یو لیار د جواز کوي، د ده عمل په کرایت تنزیه هم نه متصف کېږي. موږ ته د جواز لیار خلاصه کړه توسع، خو هلته پی نفسه د ده دپاره مکروه والی قول نشي کېدی. او یا حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ولاړې بولې وکړې، علاج د ملا د درد، د چا ملا چې درد کوي طریقې د علاج دا چې په ولاړې بولې وکړي، وایي الله تعالی د ملا درد ختموي. یا دا چې پیغمبر علیه السلام په ولاړې بولې وکړې، عذر و معبز دا د زنګون بیخ ته دلته دانه غوندې وه چې کینې خو زور په هغه باندې راځي، کینستی نه شوی. یا دا چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ولاړې بولې وکړې، هغه ډیران ګورې نوم خو واورې د ډیران کې اکثره ګند پروت وي که نه، په ګند کې کالي نجس کېږي. د ناستي ځکه په ناستي ونه کړې چې په ناستي کې د کالیو د نجاست د تلویز خطر و چې کالي نجس کېږي. د دغې وجې نه یې بولې په ولاړې باندې وکړې، عذرونه شوه. د عذر په نیاز خاص ضروراتو تبیح المحظورات. یا دا په ډیران باندې بولې په ولاړې وکړې چې د بولو د څاڅکو نه محفوظ شي. هسې یو خبره وکړو، دلته داسې لږ کوړه شګې پرتې دي چې په ناستې بولې کوې نو دا کوړې ته به ورکېږي، بیرته به د تا په لورې رابهیږي که به نه بهیږي. لکه دا بعضې خلک دیواله بیخته کښېني، اول یې پام نه وي چې دا خو به بیرته راځي، بیا نو په بولو په مابین کې ځان کوک کوي او بولو ته لیار ورکوي. چې په ولاړې وکړي یو خواته به په اوړي، تا لور ته به نه درځي. دغه حکمت دپاره یې په ولاړې وکړي. نبي علیه الصلاة والسلام راغی، ثباتي د قوم ته خوشبویي یې وکړه. د استادان موږ ته ترجمه د نبي علیه السلام د بولو نه په خوشبویي کې، ځکه یې د بولو مبارکو نه خوشبویي تلې. پرون مو ویلې چې بولې مبارکې پاکې وې، چکل شوي دي، د منع نه ده کړې، نو خوشبویي یې وکړه په ولاړې باندې. بیا مې اوبو د استنجا دپاره راوړې. خادم مخکې موږ تاسو ته مسایل را روان دي، د خپل مخدوم د ضرورات احساس به ورسره یي. ویلو ته حاجت نشته، نبي علیه السلام نه دي تر غوښتي، خو ضرورت ته په دا پوهېږي که نه چې استنجا به بیا وایي که به یې نه وایي. ده راوړې اوبه یې ورته کېښوې چې په شا کېدو نبي علیه السلام ورته ویلې مځه په شا. اوس مځه په شا یې ولې ورته ویلې؟ دلته ودرېږه، وایي د تستر دپاره. دیوال لیټرین بیت الخلا چې خو نه و، بیابان و ډیران و چې په ولاړې بولې کوي، شاته چې سړی ولاړې د یخ طرف نه لیار ده چې خلک ویني، هغه سړی ویني، په دغه نظر نه لګېږي. تستر بشخص چې شاته ودرېږه، خلک به دا خیال ذاتي نه کوي چې دلته څوک په ولاړې بولې کوي، د پردې په حیثیت یې دلته ودروه. بیا که څوک دا وایي چې بولو ته نږدې ورتګ خو منع ده، ځکه هلته چې سړی بولې کوي کله بې اختیاره د بدن نه هوا صادرېږي که نه صادرېږي، نه خو د خجالت موجب ګرځي. وایي نبی علیه السلام خو یا مأمون و محفوظ و ګورې بوخت یو ځای را روان ده،
دا پاک د کثیر مما یستر عنه دا د موږ نه چې قضای حاجتو په وخت کې څه پیښیږي د نبی علیه السلام نه پیښېده. یو دوم دا ده چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وایي چې بول په ولاړې کړند احسن للدبر. ګورې دا یو نکته ده دغه ته چې پامې چې سړی کینی مخایا دا د لوی جوابچي ځایم آزاد شي کنه نو هوا په نس کې دا نشي بیا کنټرولولی ولې هلته بول شروع وي نو هوا هم تروځي او چې په ولاړ وي دا مقعد بند وي نو هوا نه وځي نو کله ضرورت ده هلته مجلس کې په مجلس کې ته اوس بول نږدې ځای کوې لرې ځای موقع نشته چې په ناستې کوې خطره د دې ده چې بدن نه هوا وځي په ولاړې باندې وکړه چې هغه هوا نه محبوس شي. نو نبی علیه السلام وروسته خو را روان دی تستور هم کوه وروسته را روان د لرې هم تلو دلته نږدې په ولاړې وایي کله په یو مجلس کې سړی وځنډېږي باولو تنګ کړی وي اوس چې مجلس خلاص شو که لرې ځي ضرر ده باولې تنډول ضرر ده نو مجبوره ده نږدې اوس نږدې دوه صورت دي په ولاړې که کې د هوا د خروج نه به محفوظ وي که په ناستې کې خطر ده نو په ولاړې وکړه را روانه ده ابو په خپل ځای کې کوو نو بول په ولاړې باندې فی نفسه جائز دی د ضرورت په باب کې خو هسې جایز دی مستثنا ده چې ملا خوږېږي یا بعضو پښه خوږېږي کېناستی نه شي یا ځای نجیس وي د ناستي ځای نه وي هغه صورتو خو بغیر د دغه ضرورت هم فی نفسه جائز ده لیکن په یغه صورت کې چې تشبه بالکفار نه وي